ګلونو ښار همیشه بهار پېښور جان کې نن په یو بمي چاودنه کې چې په پولیس لین کې په جمعات کې شوې ده زمون خپل افغانان زمون خپل پښتانه زمون خپل مسلمانان زمون خپل وینه تقریبا په لاساو شهیدان دي او په سلهاو زخمیان شوي دي. موږ د کابل غم او د پېښور غم یو رقم ته ګڼو خو زه تاسې ته وایم یا پښتنو یو کال نه یو نیم کال نه زه لګیم چې دا ځل به د جنګ میدان افغانستان نه وي دا ځل به د جنګ میدان پښتونخوا وي. 50 کاله دی پاکستاني دی پنجابي ریاست د افغانستان په سر سودا کول او ډالر اغستې او اقتصاد یې پرې روانو. اوس چې اقتصاد ختم شو ته وګوره د زرداري زوی بلاول بټو شهباز شریف دی باجوا دی لکه د ګیدړ غونډه کې اوس خارج ګرځي د پاکستان جنرالانو کرنیلانو د پښتونخوا سودا کړې ده دا بمونه دا به هر شی دلته کېږي او دنیا ته به دې وایي چې دلته دهشتګرد دي د پښتنو وینه به خرڅوي. خو ما ته افسوس د پاکستان په فوج کې په پښتنو فوجیانو راځي چې تاسې کې به غیرت کله راځي تاسې به د مسلمانۍ کار کله کوئ تاسې نه خو د کراکرۍ دکان جوړ کړی دی په تاسې د پاکستان په فوج کې پښتنو فوجیانو تاسې ته ویم په تاسې وانې 10 لکه بنګالیان شهیدان کړه خپل مسلمانان تاسې وانې په لکاو بلوچان یې در وانې شهیدان کړه په تاسې د دې نه په 1901 کې بوتلی فلسطینیان یې در وانې شهیدان کړه په تاسې وانې په سوات کې خپلې خویندې میندې بې عزته کړي په تاسې وانې په خپل وروڼه شهیدان کړه په سوات په ملکان په دیر په ممندو په قبایلو کې په وزیرستان کې تاسې په دې نه پوهېږئ چې دا 50 کاله 40 لکه د افغانستان ځوانان زموږ خویندې میندې بچیان شهیدان شول دې پاکستان د لاسه چې دې زموږ په وطن کې تجارت شروع کړی نو کله به غیرت کوئ کله به تاسې کې د ځواني بدل کې کله راځي په خپلو پښتنو خویندو میندو په خپلو پښتنو وینه به تر څو پورې دغه کېږي بهېږي همداسې روانې به بې ځایه ملي اردو زموږ وه قهرمانه اتلان قهرمانان چې موږ پرې فخر کوو په دې وانې چې کله امریکایان واته زموږ 3.5 لکه ملي اردو وه جنګ یې ونه کړو ویې کاته چې هغه طرف ته زما خپل پښتون دی دې طرف خپل پښتون افغان دی که زه جنګ کوم هغه هم خرابېږي زه هم خرابېږم د عمران خان خبره دې واوره چې هغه بې غیرته نه وه هغه غیرتي وه هغې د غیرت کار وکړو ټوپک یې په ځای باندې پرېښودو او سیا مهربانه خپلو کورونو ته لاړه خپل افغانستان یې بچ کړو خپل پښتانه یې بچ کړو 15 کاله کېږي چې ته غلام یې دا پښتانه دې غلام کړي خپل پښتانه در باندې وژني خپل وروڼه در باندې وژني خپل خویندې میندې در باندې شرموي تا کې به غیرت کله راځي راوچت شه او دې تور خامار ته ووایه چې دا د احمدشاه بابا کور دی دا د احمدشاه بابا لښکرې دي وځه د دې پنجاب نه ور واړوه په دې اټک باندې والله چې دا کار دې نه یې کړی په مرګ باندې خو به اخر مرې کله به درکې غیرت راځي دا ټول د